کچره زمونږ په سرمن کې سخته شاندانه وشي کوم ته چې په میډیکل کې فیورانکل یا بویل ویل شي او په اردو کې ورته دومل ویل شي نو دا د څه د وجې کېږي او دې نه به مونږ څنګه ځان بچ کوو د دې علاج څه د معلومات په تاسو ته په دې ویډیو کې درکولی شي دغه شان انفارمیشن دپاره تاسو ډي ار مستقیم در سره فالو سبسکرایب کړئ. فیورانکل یعنی بویل کوم ته چې په اردو کې دومل او پښتو کې ورته دانه ویل شي دا زمونږ په سرمن باندې کوم ځای کې چې ویښتې یې باندې زیاتر کېږي چې دا یو جراثیم د وجې کېږي چې په هغې ځای کې انفیکشن یعنې خرابي سټارټ کېږي چې د هغې د وجې نه په هغې ځای کې ګندګي شروع شي او کله چې دا ګندګي شروع شي زمونږ په سرمن کې دانې شکل اختیار کړي یا سورشان شکل لري او پړسوب کوي او څه شي چې ورسره ټوټ شي ډېر زیات درد کوي. داسې کم جراثیم دی چې د هغې د وجې نه کېږي نو دې ته یو بکټریا سټیفلوکوکس یا سټیپ آریس بکټریا دې ته په میډیکل کې ویلی شي. نو که چېرې چاته دا دانه وي د هغه سره به هرګز تاسو کانټیکټ نه کوئ ځکه چې د هغې نه تاسو ته هم راتلی شي چې دغه جراثیم په یو څیز کې موجوده وي هغه څیز سره تاسو ټچ شي نو د هغې نه به تاسو په صابون باندې ځان ووینځئ کوم چې د بکټریا خلاف کار کوي او هرګز به تاسو خپل ټاول او خپلې کپړې او خپل بیډشیټ دغه کس سره نه شریک کس باندې چې دغه دانه وي ځکه چې د هغې د وجې نه تاسو ته هم د انفیکشن کیدی شي. اوس د دې فیورانکل لپاره کوم قسم داسې ټریټمنټ دی چې دې دپاره کیږي یعنې په کوم ځای کې چې دا فیورانکل وي هغې سره باندې ویښته وي نو ویښته به ترې راوباسي چې هغې سره دا ډرینیج شي یعنې صفا شي دا ګندګي ترې بهر راوځي چې د هغې سره وشي. که چېرې په هغې سره نه کېږي نو دا ځای به په انټي سیپټیک واش ډیټول او په ایوډین سره واش کړي په هغې ځای کې به کټ ولګوئ چې هغې ځای نه به بیا ټوله ګندګي تاسو بهر راوباسئ چې هغې سره به دا ځای صفا شي. هرګز به دا تاسو نه کوئ ځکه چې دا د ډاکټرس کار دی. د دې دپاره تاسو انالجیسک میډیسن یوز کولی شئ او که چېرې د انفیکشن نه تاسو بیا ځان ساتل غواړئ نو دې دپاره اګمنټین سیفراډین میډیسن یوز کولی شئ. که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ او موږ ته په کمنټ کې ووایئ چې نیکسټ ویډیو تاسو ته په کوم ډیزیز باندې پکار ده. شکریه. الله حافظ.